تاسو دا غواړئ چې تاسو ته په یو مختصر عمل باندې د پوره کال د روزو ثواب میلاو شي، تاسو دا غواړئ؟ جی جناب، هر یو انسان دا غواړي. ظاهره خبره ده چې دا اعمال چې کوم دي، دا نیکیانې چې کوم دي، دا موږ ته خو په دې دنیا کې د دې څه احساس نشته، لیکن چې کله د انسان د سترګې بندې شي بیا د انسان ته د دې احساس کېږي دی به چې کاش د دنیا ته زلاړی او ما ته چې څومره ټیم میلاو شي پوره ژوندګي چې کوم دی هغه به چې کوم دی د الله رب العزت په فرمانبردارۍ کې په عبادت کې تېره کړم. لیکن چونکې انسان د دنیا نه لاړ شي د بیا دنیا ته نه راځي، بیا د افسوس نه بهتر دا ده، د مرګ نه پس د افسوس نه بهتر دا ده چې دا موږ الله رب العزت موږ تاسو ته یو څو ساعتونه راکړلي، دا څو ورځې چې زموږ تاسو په دې دنیا کې دي د دې نه موږ تاسو فایده وایو. بیا وروسته دا چې د هغې نه بیا موږ چې کوم دی جاړو او فریادونه کوو، د هغې نه بهتره دا ده چې د دې مختصر زندګۍ نه چې کوم دی موږ تاسو فایده والو چې څو پورې زموږ تاسو په جسم کې ساه دی ور یاد وساتئ، د مرګ هم څه پته نه لګي، د یو سیکنډ څه پته نه لګي، د انسان د زندګي څه پته نه لګي. یو ټماټر یې که نه د هغې هم ګارنټي شته چې یار دا یو ورځ نیمه چلېدی شي، لیکن د انسان د زندګي زما د یو سیکنډ پته نه لګي چې د یو سیکنډ پاتې کېدی شي نشي پاتې کېدی. ډېر چې خلک داسې چې ناسي پناسي بیا ټیک راشي نو ختم شي په سیکنډ کې دننه نو انسان هغه بهتر انسان دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړي. بیا چې کوم دا اعمال موږ تاسو کوو نو بیا موږ ته دا موقع نشي میلاوي دی. یو عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې یو انسان د رمضان مبارک چې کوم دی روزي ونیسي او د هغې نه پس د شوال په میاشت یعنی د اختر د میاشت چې کوم ده په دې کې شپږ روزي ونیسي نو دته چې کوم دی د پوره کال د روزو ثواب میلاویږي. د څو یعنی گویا چې د پوره کال چې کوم دی روزي ونیسي په دې کې دومره غټه د دې غټ فضیلت دی. ضروري نه ده چې په دې میاشت کې مسلسل تاسو دا روزي نیسئ، شپږ تاسو یو ورځ ونیسله بیا دوه درې ورځې پرېږدوئ، داسې هم کولی شي او په یو ځای هم نشي نیسئ په ترتیب سره، نو څه مشکله نه ده. په روژه کې انسان روزي ونیسي سړی عادت شي او دا یو میاشت موږ روزي ونیسلي او که چېرې دا شپږ روزي موږ تاسو ونیسلي په دې باندې موږ کمېدی نه شو، بلکې الله رب العزت په دې باندې موږ تاسو له ډېر غټ اجر راکړي، بلکې د پوره کال چې کوم دی الله رب العزت موږ تاسو ته ثواب راکړي چې د پوره کال د روزو موږ تاسو ته ثواب میلاویږي. ځکه په قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې لکه یو انسان یو عمل کوي، یو ښه نیک عمل وکړي نو هغه چې کوم دی هغه نیکي لس نیکیانې ولیکلی شي، او که چېرې یو برایي وکړي نو الله رب العزت فرمایي دا عمل یې کوي. وګوره دا انسان په دې باندې توبه کوي که نه کوي، توبه وکړي نو هغه میټاو کړلی شي، اډو لیکلی کېږي نه، لیکن که چېرې توبه ونه کړي نو بیا الله رب العزت فرمایي یو ګناه ده کړی یو ولیکئ، دا بړاوی مو. او که چېرې انسان یو نیکي وکړي لس نیکیانې بړاویږي، څو لس نیکیانې بړاویږي. او په دې دنیا کې چې کوم دی د دې نیکي موږ تاسو ته ګورئ قدر نشته، د قیامت پر ورځ باندې مور پلار بچي دا په دې بل نه تښتي داسې نه چې ما نیکي وغواړي سو، نو د دې نیکۍ لپاره چې کوم دی د دې قدر بیا موږ تاسو ته د قیامت پر ورځ راځي. نو خبره ما دا کوله چې الله رب العزت څه فرمایي چې یو انسان یو نیک عمل کوي نو 10 ګناه بړاویږي. موږ چې کوم دی پوره میاشت د روزي چې کوم روزي دي هغه د رمضان مبارک میاشت چې کوم روزي دغه ونیسو نو دا څو شوي په یو روزه باندې چې کوم دی د 10 روزو موږ تاسو ته ثواب میلاویږي، او دا چې ټوټل میلا کې د پوره میاشت نو د 10 میاشتو روزي ثواب موږ تاسو میلاو شي. بیا چې کوم د شپږ روزي موږ تاسو ونیسو نو د شپږ روزي چې کوم دی تاسو د 60 روزو په برابر شي، یعنی د 2 میاشتو برابر شي د شپږ روزي چې کوم دی. نو د دې په ذریعه باندې چې کوم دی لس چې کوم دی هغه د روزي هغه میاشت چې کوم ثواب دی هغه میلاو شي د 10 میاشتو، او بیا سره چې موږ تاسو د شپږ روزي نوري ونیسو نو دا د 2 میاشتو په برابر دی. یو قسم لا چې گویا چې موږ تاسو د پوره کال چې کوم دی روزي ونیسلې. نو که چېرې بیماره نه یې او الله رب العزت صحت درکړلی سهولت شي نو دا روزي ونیسئ، په دې کې ډېر غټ ثواب دی. او که چېرې انسان ونه نیسي نو هغه چې کوم دی ملامت کوئ مو، دا نفلي روزي دي، دا الله رب العزت انسان نه اختیار ورکړلی ته ځانه چې کوم دی آخرت ښایسته کول غواړي نو هغه تاسو ښایسته کولی شي، الله رب العزت تاسو چې کوم دی اختیار درکړلی په دې کې. لیکن که یو انسان ونه نیسي نو هغه چې کوم دی هغه په دې باندې چې کوم دی هغه ملامت کول نه دي پکار چې دا ولې نه دي نیسلي. بهرحال ما ضروري وګڼله چې دا حدیث ما ستاسو مخې ته راوړ او د دې چې کوم دا میاشت په دې کې موږ تاسو د شپږ روزي ونیسو نو الله رب العزت چې کوم دی د پوره کال موږ تاسو ته د روزو ثواب راکړي. نو بهتره دا چې موږ تاسو خپل د دې ژوندګي نه فایده اوچته کړو، د دې ژوندګي څه پته نه لګي، نن یو سبا پته لګي شته کې نشته، سبا په دې زمونږ په دې دنیا کې ژوندګي شته یا نشته د سیکنډ پته نه لګي. چې څومره ژوندګي دا کوشش دا وکړئ چې په هغې کې تاسو نیک اعمال وکړئ او خپل آخرت لپاره چې کوم دی ځانه ذخیره جوړه کړئ. الله رب العزت موږ تاسو له دا عمل کولو توفیق راکړي، اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.